خبره ده چې کومې تعلیمي ادارې دي هغو تعلیمي ادارو کې یو داسې پارکونه ماشومانو دپاره پکار دي چې کم از کم یو ګل او سیر سپاټې والا ځای وي چې هغه ته لوکیشن وکړو کلایمیټک بیس باندې دلته چې کوم دی ډرای فروټس ډېر زیات کېږي میډیسنل پلانټ ویلیو پکې ډېره زیاته ده مخکې کړي اوسه پورې دا خبره واحد دی چې تا مو ته وکړه او بله خبره چې اوسه پورې مو داسې خبره نه شي لیدلې دی او نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو لامري بس مزدګاری مرسم د ډېر زبردست فان مزه کوي شاته وکاسه بیکګراوند ډېر زبردست مزه کوي راسي سو بس پټه ته आवाज وروتم نو سایو دی خپل پیج دی پر بیا راسي شنو ځنه کې ویډیو کو سم بیکګراوند وکاسه څنګه کاری بیکګراوند ډېر زبردست سر چې د مازدیګر ټایم دی ته د هغه تر وتلی د ګرین ته دا څه پیدا دی یاره دا خو اکثر خلک دا شی کوي چې کم از کم دا کوم دکانداران وي هغه خپل کار نه بور شي او بله خبره سټوډنټ وي هغه او که تا لیدلي په غاټو یونیورسټیو کې او غاټو هغه کې هغه ته بقاعده ګرین چې کوم هغه اهتمام کېږي د پوره هغه منټل چې کوم فرشنس وي هغه ورته مهیا کړي او ټول نه غاټه فایده خې دا دی چې کورمې متعلق به درته خبره وکړو چې کورمې کې کم از کم ډېر بهترین ځایونه شته او اکثره ځنډنو خلکو به دا خبره کوله چې یاره ګرین لیدلو سره سړي نظیر تیزیږي که نه نو حقیقت سړی ډېر بهترین او ډېر حقیقت څومره سړی منټلی ډسټرب وي خو چې کله یو ګریني کې سړی داخل شي هغه بهترین مطلب سکون ورته میلو شي نو دې وجې نه ډېرې فایدې دي هزارها فایدې دي او بله سپیشلي به زه ته د ګرینري وښیم چې ګرینري کې کم از کم کوم فصلونه کېږي فصلونه نه صرف چې موږ فصلونه اخلو که نه فصلونه نه ملک چې کوم جي ډي پي دی او نو مطلب هغه 25% جي ډي پي ورته وایي ګران ډومیسټک پروډکټ هغه کم از کم مو اګریکلچر نه اخلو نو مطلب دا چې انتهایی اګریکلچر صرف دا نه چې فصل وکړي او بله خلکو ته چې کوم دی ذهني فرشنس هم وي کوي سر دا نن سبا د موږ مشهور ته څه میسج ورکړي کوم ځوان دي یاره کم از کم مو دا کوو چې کوم مو پارکونه دي هغه پارکونه داسې جوړ کړی شي چې هغه کې کم از کم ګرینري وي او بله خبره ده چې کومې تعلیمي ادارې دي هغو تعلیمي ادارو کې یو داسې پارکونه ماشومانو دپاره پکار دي چې کم از کم یو ګل او سیر سپاټې والا ځای وي چې هغه ته خلک بهر راوځي خو مو بدقسمتي دا دی چې لوور کروم کې کم از کم مو سره ښه ځایونه شته خو مو د نورو خلکو په نسبت دلته کې کومه هغه دی هغه ته څه اهمیت نه ورکوو څه فیسیلیټي هم نشته او بله خبره یې چې مو په خپله موږ کې خپله هم دغه نشته څه چوته مو چې ته مخکې کړي اوسه پورې دا خبره واحد دی چې تا مو ته وکړه او بله خبره یې چې اوسه پورې مو داسې خبره نه شي لیدلې دی او نه چا مو ته کړي دی اوکې ډېره مننه سر نماز څه دی کوم ځای تعلق لري وعلیکم السلام زما نوم محمد امتیاز دی زه اګرونومیسټ یم زما تعلق د مردان سره دی ډسټرکټ مردان سره تحصیل ټټبای زمونږ چې کوم دی تحصیل دی زه دې علاقې ته راغلی یم ایز ګیسټ او د دې علاقې د ټول ګیټ چاپیره چې څومره جغرافیه ده نو دا ډېره زیاته یو ښایسته خوبصورتي دغه ورکوي دې علاقه کې ډېر ښکلی پوټینشل دی پر د ټورسټ ډیولپمنټ دپاره چې دا علاقه چې کوم دی موږ ډیولپ کو از پلانټیشن وکړي مختلف دا چې د دې علاقې څومره زیات جینس خلک دي هغوی له پکار دي ځکه ما د دې علاقې دا چې کوم لوکیشن وکړو کلایمیټک بیس باندې دلته چې کوم دی ډرای فروټس ډېر زیات کېږي میډیسنل پلانټ ویلیو پکې ډېره زیاته ده نو هغه چې چېرته زموږ دلته د سټوډنټس ته دا شعور ورکړی شي د ټولې علاقې خلکو ته ځکه چې زه وکتم دا زموږ د لوور کورم ایریا ده او سنټرل والا چې کوم دي هغه ویل ایجوکیټډ خلک دي نو هلته پلانټیشن ډېر دی ایز کمپیر ټو د اپر والا او د لوور والا د دې علاقې دپاره خلکو دپاره پکار دي چې موږ د ډیفارسټریشن نه اوایډ کړو ځان ځکه یو د هغې سره کلایمیټک چینجز راځي د هغې د وجې دا ده چې که په یو موسم کې موسمي تبدیلیانې راځي نو هغې موسټلی د هغې کې غټ رول د ډیفارسټریشن دی او دا سیلابونه راځي فلډ راځي د هغې وجه دا ده ټمپریچر رایز کېږي که نه د هغې د وجه دی چې کوم موسم کې موږ ته بارانونو ریکوایرمنټ وي هغه ریکوایرمنټ زموږ څه شي هغې کې چینجز راشي هغه د یو موسم نه بل ته واوړي په هغې په بیس باندې زموږ په فصلونو باندې ډېر زیات غټ افیکټ دی که نه نو د هغې د وجې دا دی چې زه دې خلکو ته دا میسج ورکول غواړم چې یاره تاسو کم از کم د هر یو کس خپلې حصې یو 5-10 پلانټس وکړئ او بل دې علاقې کې چې کم ډرای فروټس لکه والنټس دي که نه اخروټو
او مختلف قسم دي ډیر زیات پکې میډیسنل پلانټس دي چې دې علاقې د اکانومي ډیولپمنٹ په ډیولپمنٹ کې دا ډیر زیات کنټریبیوشن دی نو دې خلکو له پکار دي چې دا پلانټس وکړي او دې تبع چې کوم دی ان شاء الله د دې علاقې د لپاره به ډېر فایده ورکړي. د تاسو علاقې خلکو څه ویل غواړي د کور مې په ښکلا په باره کې څه ورته ویل غواړي؟ دا خو زه ویل غواړم چې یاره دا یو نیچرل بیوټي ده او دې دپاره د دې د مینټین کولو دپاره تاسو خپل یو رول ادا کوئ. که دا علاقې د مثال په طور باندې د دې ګرینري نور هم ډیولپ شوه نو ټورسټ به دې طرف ته راځي او ستاسو به چې کوم د مثال په طور باندې په دې پروینشل سایډ باندې چې کوم سر جی دا موسم په باره کې ته څه ویل غواړي د خلکو څه میسیج ورکول غواړي د سټوډنټ ته چې د ګرین ته وشو که نه موسم او د ګرینري متعلق خو زه هغو ته دا میسیج ورکول غواړم چې دوی دغه ته راشي ځکه چې دا سره انسان ته یو ذهني سکون میلوي. څنګه تاسو لیدلي دي چې هر څوک خپل کاروبار لري روزګار لري ټوله ورځ یې هغه ستړي ستومن شي په مازدیګر کې هغه ارام غواړي ریفریشمنټ غواړي نو دې لپاره دا یو بهترین آپشن دی موږ سره هغه ګرینري سایډ ته لاړ شو او چېرته چې مندونه وي پارکونه وي یا موږ سره چې کوم د پوی دی کرم دریای کرم د موږ سره یو لویه پوینټ ته چې دا سایډ ته خلک راشي یا کوم ریفریشمنټ دی هغه حاصل کړي. صحیح دی. سر جی ته به څه د ماشومانو ته څه میسیج ورکوې د کوم نوجوان دي زموږ چې لږ له پارته پارته هغه شوي؟ زه خو دا میسیج ورکول غواړم چې دوی په داسې مازدیګر ټایم کې یا مازدیګر ټایم کې او داسې پوینټس ته لاړ شي چې هغه ځای کې گیم کېږي لوبې کېږي او چې په ښه فکر ښه سوچ سره دوی سوچ دوی کوم سایډ هغه دی سوچ فکر هغه لږ صحیح وي او خو خلکو سره ناسته وي او سپیشلی خپل کوم همزولي دي هغو سره دوی ګیم وکړي. او بل میسیج زه خو دا ورکول غواړم ګرینري متعلق چې کم از کم یوه ونه هر یو ته پکار دی چې خپله طرفه هغه ولګوي او خدمت یې وکړي او که چیرې دا شی وشي نو د علاقې کومه ګرینري د داسې بې اضافه کېږي نوره به هم د علاقه ښایسته کېږي. اوکې ډېره مننه سر.